ډیر دي چې چلا ولګوي ملګری دي ډیری اور بوډا تبلیغ لذي خدای راستی ډیر کم خلق به چې الله او رسول سره ایمنای کني چې الله او رسول سره ایمنوي نو دا تبلیغیان زمنګرونه دي خپکی ګم په ډیر یری ګم ته ډیر یریګو ته ول ډیر کم عقل دي د حق خبره دومره پويږي نه خو په بده ډیر خپويږي کدی الله نه یری دی او الله سره ایمنوي نو چې چله دی ولګول په کار دی چې قران تکې نه کنه چې لینه پس خو د قران بس مستقل ویلې وي ځکه چې د الله د مینې او د الله د عشق لارې خو دی قران خود لیدي کتا تیا کله په تبلیغ کې ولګوي نو زتانه دی وی پښتنه د جنت کومه د پولیسرات د یو تحقیق پښتنه د کوم تا ته پته نه خو ته په الله نه ایمان کنه په تبلیغی جماعت مین جمعیت علماء اسلام سپاہ صحابہ پیپل نیشنل مسلم لیگ ایکس وائی زیڈ ہر څوک چې ده پخپل جماعت مین ده اشاعت التوحید پخپل جماعت مین ده که جماعت ولا لس مسلې خودلی بس هم لق لس مسلو باندې جنگونه کوي ټول قران منل نشته یاد وساتا زمنګ ستاسو رب سره مینا نشتا منګ ګورو چې د دنیا روح کم طرف ته ملګری کم طرف کې ډیر دي عزت کم طرف کې ډیر دی نن سبا تبلیغ کې ډیر زیات مولا صاحب چې څنګه فارغ شي اول کال تلاړ شي صد پارا مقبول والله سر مقبولیت د پارا زی والله وایم والله اسه نه ویم ډیر سوچ سمجھ کرے وایم جذباتی مولا نیم والله د شهرت په بنیا پویږي چې بیا می څوک مولا توب نه مني چې دوی سره لاړ شي ملګری دي ډیر دي بیا چار څه کوي کوا قانون ده اهل حدیث سره ور سره شا فاتحه خلف الامام وایا نور دي چې څه کول بیا مزه کوا پنځ پیریانو سره ور سره شا درې څلور پنځه مسالې ومنه نور دي چې څه خوخوي هغه کوا جماعت اسلامی جمعیت علماء اسلام پیپل نیشنل سره ور سره شا ووټ دوی لور کوا او د دوی رولز او د روټین خیال ساته نور دي چې خوخوي هغه کوا تبلیغیانو سره ور سره شا تبلیغ کې شپږ نمبر نور ټوله تقاضې تبلیغ مزه نور کوا چې څه کوي کله دی چې کور کې واده وي لور باندې غټه پنده غستل غواړي ته چلې تلاړ شه مشر زوی وته پوي کو چې خېډېر پیسې پیواله چې راشي څوک دته وایي چې یره جی تر ټول عمر تبلیغونو کې ګرځي په لور خو دې ډېر نه هڅه چلې ته تلې او ما زمګه لکانو نو ته تلې ولې دې د پاره تلې